یو واقع کې راځي وایي په بني اسرائیلو کې یو عابد عبادت پې کولو 1500 کاله د رب العالمین عبادت کو واده یې ونه کو چې په واده باندې زما زندگی خرابېږي. د قیامت ورځ به راشي الله رب العالمین به ورته وفرمایي چې په عمل د جنت ته داخل کم که په خپل فضل او کرم سره. دی به الله 1500 کاله بندګي مې کړې ده، د سترګې د رب په اندازې مې ستا نافرماني نه ده کړې، زما د عمل چېرته لاړلو، ما په دې خپل عمل جنت ته داخل که. الله رب العالمین به یو ملایکې ته وفرمایي چې زه په دې باندې په دې محشر کې لږه سخته راولمه، لکه 50,000 کاله ورځ ده، زه پې لږه سخته راولمه، ګورم دا بنده چې دې څومره عمل کړی دی. وی الله به په دې بنده باندې سخته ګرمي راولي او دومره لوږه تنده به پرې راشي چې دا جبه به یې راوځي، داسې به منډې وایي او داسې به منډې وایي، ځکه هلته خو اوبه نشته دی رونو، هلته ډوډۍ نشته، هلته د روژه ماتي انتظار نشته دی چې مولوي صاحب اذان وکړي. 50,000 کاله ورځ ده، یوما ثقیله ورته الله ویلې ده، درنه ورځ یې ورته ویلې ده. نو دی به داسې منډې وایي او داسې به منډې وایي، هلته به یو ملایکې سره اوبه په ګیلاس کې نیم ګیلاس، دی به ورشي دې ملایکې ته بوی داسې دي، اب ورته دا اوبه دي که نه؟ وایي ماله راکه ګورې نه جبه مې راوتلې ده د تندې د وجې نه. ملایکې به ورته وفرمایي دا خو داسې نه ورکوو، په عمل سره دي. څومره عمل دې کړی دنیا کې؟ 1500 کاله. وایي د 500 کالو عبادت دې راکړه، د نیم ګیلاس اوبه به درکړم، ګیلاس ګورې پوره هم نه دی. دی به 1500 کاله عبادت څنګه په نیم ګیلاس اوبو؟ هغوی بس دا آخرت دی که نه؟ او ورځ د قیامت ته نو دلته خو داسې اوبه نه میلاویږي، دا خاصو خاصو خلکو ته دي او په عمل سره دي. نن د عمل سودا ده. دی به ورته سوالونه شروع کړي، ملایکه به ورته 300 کاله، زه 250 کالو باندې فیصله وشوله، دا نیم ګیلاس واله او ستا د 250 کالو عبادت ما په دې نیم ګیلاس کې واغست. دی به دا نیم ګیلاس اوبه وڅښي، بیا به پې الله تنده راولي، بیا به منډې را منډې وهي، بیا به راشي ملایکې سره به اوبه نیم ګیلاس اوبه دي. دا څه دي؟ دا اوبه دي، مال یې راکه. نه دا داسې نه ورکو. عمل څومره عمل لري؟ خو 1500 کاله عمل و 250 دې واغېسته، 250 پاتې، دا 250 راکه، دا نیم ګیلاس اوبه به درله درکړمه. دی به وایي دا عمل مې واله خو اوبه راکه، هلاکت دی، تبعي ده راته نن ورځې. نیم ګیلاس اوبه به ورکړي، الله به پې اواز وکړي چې عمل دې چېرته لاړو، اوس چېرته ځې؟ چا سره چې عمل نه خو جهنم ته ځي. د 500 کالو عمل دې په یو ګیلاس اوبه ورکړه، زما بنده اوس څه کې؟ دی به الله ته په ژړا شي او چغې به کړي چې الله په خپل فضل او کرم او احسان مې جنت ته داخل کړه. نو الله به ورته وفرمایي عمل ته مه مغروره کېږه،